یو مزیدار خبره تاسو په دې چرخه خېلو کې یو کله دی دل په دې کې یو افیجی صاحب نو داغه د بزرګۍ او د ولایت درته څویل نشم چا څومره لوی سړی زما ور سره په جمعات کې شپه وه د شپې په 2 بجې مې څه आवाज واورېدو چې سترګې مې پرانیستې الکان ناست دي خسته ګیری دي او سپینې ټوپای په سر دي افیجی صاحب ورته لګیا دی گردان کوي او هغې یې وایي دا به تقریبا 25-30 الکان افیجی صاحب ورته لګیا دی او د هغې یې وایي دی لګیا دی هغې یې وایي ما ورته خو کتو بیا مې سترګې پټې کړې مال جوړ طالبان دي خو چې بیا مې سترګې پرانیستې اسم نو افیجي صاحب هم خپل کټ کې پروت سهار چې منځ شو چای مې څښلې نو ما ته تپوس وکړو ما جي دا بېګا 2 بجې داسې کیسه وه ما ته بڑا خوب به دې لیدو هسې ون ختم ورپورې ما جي حال به راته وایي پرېږدم هم نه کني بیا زه خفه کېږم ما ته هلته ډېر نیازبین غوندې نو خوښ مې ډېرې بچیا دا یو څو هلکان دي پیریانو کې د شپې راځي قرآن یادولو ته زه درته په ایمان ویم په منبر ناست یم چې د هغه خبره مې واورېده نو ما وجړل چې خدای ستا په بندګانو کې دې ټاپ نیکان هم شته چې پیریان ورته قرآن یادولو له راځي شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د ده په درس کې یو پیری به راتلو د حدیثو دوره کې به کېناستو او شاه صاحب ته ځان ښودلی دا هغه پیری و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کېږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نه شي کولی شاباسۍ خو ورکوه که اوس زمونږ دا جومات ته مثلا هلک راپاڅېدو چې هلکه تاسو کېنئ د دین یو څو خبرې کېږي او ته ترې روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړی که کم خوازې خړ سیلاب دی یو څه کم خوازې خو کېنه یو 2 منټه که د پیغمبر حدیث بیانېږي ته به هم سبا راپاڅې چې زم د رسول الله امتیم زما شفاعت تی وکړي ستا شفاعت په تا به هغه ډنډې منډي د اور چې ته به د ځان تماشا وکړې ته د پیغمبر د حدیث نه تختې او تا به پیغمبر شفاعت کوي ته د قرآن اورېدو نه تختې او قرآن به ستا شفاعت کوي عزیزانو که یو او دلته شیطان راپاسي په دې جومات کې شیطان او شیطان نه لوی پلیت خو د خدای په خدای کې بل نشته کنه کشتا اگر چا شیطان مونږ تلتا کړی دی دا زمونږ شیطانت پاغه موچت دی شیطان یو ځلې ځان دی هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نورو هلکانو ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړه شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمان هم زیات دي او شیطان په چوټی دی غریب چرته پروت دی په آرام پروت دی دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د مولا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته او 2 جنګول زمونږ د ګسې ګوتې کار دی 2 جنګول زمونږ د ګسې ګوتې کار دی یعنی په منټ کې به ته وګورې 2 به په جنګ کو دا د شیطان کار دی که نه وایي په ایمان مونږ یې کوو که نه یې کوو غیبت چا پسې کول د زنا نه سخته ګناه ده الغیبت اشد من الزنا د زنا نه سخته ګناه ده زمونږ 24 غنټې غیبت کار دی که نه دی نو شیطان مونږه ټلته کړی دی چې ته په آرام کېنه انشاءالله ستا ډیوټۍ کې به فرق نه راځي دې وجې نه تبلیغي جماعت کې د سړي شان شوکت د مسلمان شي د هغې مخکې که غیبت هم کي چې پردی ډېر خراب سړی دی نو دی وایي چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي داسې وایي که نه وایي او د یو تبلیغي مخکې ته د چا غیبت وکړه یا بد وایو زه خپله زما خوله هم ډېره خرابه ده او مرداره ده بیګا مې چاته وی مال زه خو ځان نه سپی هم ښه ګڼم په خدای قسم چې زه به هم بجلیګر ملا خلک وی اسلام علیک وعلیک مولانا دی زما نه سپی هم ښه دی په من سپی ولې
سپی سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي. نو ما نه سپی هم ښه دی. تاسو ټراینګ وکئ د چا تبلیغي په جماعت کې چا پسې کنځل وکړه یا د چا غیبت وکړه نو دی به وایي سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي. ته به وایې د داسې وکړم او نه نه خدای دې ورته هدایت. د مسلمان دا شیوه پکار ده او زمونږ دا شیوه نه ده. نو عزیزانو که شیطان را پاسی او وایي چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه بم نه ځي. که شیطان وایي چې خدای یو دی نو مونږ به دا ووایو چې دوه دي. که شیطان وایي چې رسول الله برحق د خدای پیغمبر دی نو مونږ به دا ووایو چې نه دی. نو ښه خبره به د شیطان نه ماورې. دې وجنه اصلاح وکړئ د ځان اصلاح وکړئ. قسم په خدای دی چې داسې داسې خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه ښځې راغلي دي او زمونږ په دې ملک کې په ښځو ګرځېدلي دي او تبلیغ یې کړی د زرګونو میلیونو. د امریکې د انجینیرنګ کالج الکان راغلي زمونږ جماعت. ما ته تپوس وکړو چې تاسو ولې مسلمانان شوي؟ ما ته مولانا صاحب واحد مذهب اسلام دی چې په هغې کې د عرشي امن دی. امن د شرابو نه پکې امن دی، د زنا نه پکې امن دی، د غلا نه پکې امن دی، د جوارۍ نه پکې امن دی، د فحش گویای نه پکې امن دی. سل پاپړ د یو لوړ ګل به کنه به شل پاپړ د یو لوړ نه هغه پاپړ درنه کشمیر رانیولې څومره تیزونه دی واچول څومره تیزونه واچول بمونه شتا جازونه شتا ایټم شتا اور سشتا یو کشمیر دیوانه کشمیر به څنګه لې چې ماما ته خفقي امریکا خو زمون ماما ده کنه مولیانم ورواستو چې کلکټن بیماری چې دم په واچي چې خدای جوړ کی سبکیږي په تشورو جوړ نه کیږي داسې بکوي تیار شي. یو خزر میړې مړ دې خزې داسې وي میړې مړ دې دو ځامنې دي یو 11 سال عمر دی او یو 13 سال عمر دی. معاذ او معاوض مور ورته وی چاله پیغمبر لخپله قربانی پیش کړي د بدر میدان ته تاسو بمځي ای دواړه په منډه رااله چې یا رسول الله مونږ هم دې جنگ ته واستو ورته داسې کوس پاس ګوري د ماشومان تاسو څه کوئ وی چې زمونږ پلار مړ دی او مور هم جاړي چې زمونږ د تی پای بدرونه بخم که تاسو دې جنگ ته لانړي مونږ بخامه خاص پیغمبر ورته وی چې خدای تاسو کې کوم مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دې د مور خدمت کوي. ا کشر ورته وی چې دا مشر دې پاتې شي زه د نه ډېر تکړه زه جنگ کولای شم او زه بلار شم. پیغمبر له امفان ورکو لکه تاسو دواړه په پرزو نشئ ګورم چې کوم تکړه دی هغه به جنگ ته واستو چې دواړه غیږ په غیږ شوي دي نو دا کشر چې دی د مشر ته په غوږ کې وایي چې لالا تا ته پته ده چې را پرزولی خو دې نه شم استاد په خدای قسمی ته په خپله ځان راوغورځوه چې پیغمبر مام تا سره ولیږي که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه رستو به زما زندګي تباه وي. مشر ورې په خپله ځان راوغورځولو پیغمبر دواړه په ملا وټپول او ویل ځئ خدای مل شه. د بدر میدان ته 100-150 کیلومیټر دی د مدینې نه میدان ما لیدلی کوم ځای چې جنگ شوی پیغمبر پکې ولاړ دی تورو پړکار دی پیغمبر ولاړ دی او پې غشو گزارونه دي دعا کوي چې یا الله کته دا غواړي چې د دې ځمکې د پاسه د داسې څوک وي چې ستا نوم علي خو د دې 313 کسانو امداد وکا او کدا نه غواړي نو دا 313 شهیدان کا دا دعا کوي لګیا د عمل په میدان کې ولار دې تورم ور سره دا دعام کوي. ځکه خو یو بزرګ وایي کنه چې تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوان کوي
लेकिन तुरा पलास के په मैदान کې ودرېدل ډېر خوند کوي. میدان کې ولاړ او تیرا ور سره دا ډېر عزیزانو د ماشومانو پښتنه وکړه چې د جنگ والاو کې ابو جهل کم یو دی. و ابو جهل هغه په سپیناس چې سو صحابي ورته وي څه کوي تاسو؟ ول بنا پیغمبر ډېر تنگ دی بنا اوس به تماشا وکړي. ورمنډې کړې دواړو ماشومان او د دې غارت چې تګیر چاپیر ولاړو دغې په دې خپو کې ورته ودرېدل. ورته او لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا تیار شه. څوک یې تاسو؟ وی مونږ د محمد رسول الله غلامان. مشر کشر نه لرئ چې میدان ته شي؟ دا ماشومان ورته وی الله زمونږ مشر دی او محمد رسول الله زمونږ کشر دی. وی یریږئ نه تاسو خو ورکوټي یې کنه. ابو جهل ورته وی ماشومان ورته څه وی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت څه ته وی؟ دا الله یاره پړه کې پیدا کول دي ته شریعت وی. او د سردار کونین په عزت باندې ځان قربانول دې ته شریعت وي. بس شریعت خو نور څه شی نه دی. د الله یاره پړکی پیدا کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت باندې ځان قربانول به دې ته شریعت. حضرت خالد ابن ولید شریعت منلو. دا پښتانه وي مونږ د خالد بابا اولاد یو. په حرام کې نه تاسو اصلي بني اسرائیل یې. اصلي خالد بابا ته ګورو پښتانو ته ګورو. د خالد بابا په بدن کې 1 انچای زیاده سينو چې د تورونه نه ووت. 1 انچای او چې وفات کېده نو په خپل کټ پروتو او سلګای واله. نو خدای ته وی چې یا الله په بدن کې مې انچای زینشته چې په تورونه دیواله شوی. نو پاغي کې د نمړ کولم او چې مرکې مې نو د بے غیرتۍ په مرګ مې وسوجني. په خپل کټ کې خو بے غیرت هم مړ کیږي. دا د خالد بابا الفاظ. پښتون بے غیرت خپلو کې یو بل ته تکړه دی. خپلو بار د پښتون په تاریخ کې به تور او نه خېچا. دا پښتانه ته یو کشمیر ته کنه چې اندونه به سپېګمې غرا غوسولې په نتکای پوي. ما خو تاسو کشمیر کې حل لیدل ا کارتوس ما لیدلی چې کیسه خانه کې بم بیا خرڅول. زه چې دې تا ګورم مفتی کفایت الله صاحب رايات. مفتی کفایت الله الله اکبر. د مفتی کفایت الله عمر علم پروي زمين د چانو پروي زمين. مفتی کفایت الله سے په درس کې طالبانو ته وی چې پठान کبھی بزرگ نہیں بنتا ہے کبھی. یو طالب ته پښتنو کې چې حضرت یہ کیوں؟ पठान में मैं है मैं, और जिसमें मैं हो वो बुजुर्ग नहीं होता है. मैं शैतान ने कहा था 6 लाख साल की इबादत अल्लाह ने मुंह पे मारकर जहन्नम रसीद कर दिया. पुख्तून में मैं होता है मैं, और जिस कौम में मैं हो वो बुजुर्ग नहीं बनती. बुजुर्ग वो कौमें बनती हैं जिसमें तू बने. तब तاسو خیال راغی داسې چرې مو وایه چې زه یو بزرگ شیطان ته ویلې یو مسله راته وکړه. ویل زما مسلې خو بزرگ صاحب ټولې داسې دي چې خلک ګمراه شي. او بزرگ ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. څوک چې خدای په لار کړی ته به لارې کول نه شي. خو نن مې شوق دی چې شیطان نم یو مسله وره
اسه دا ټکي دا خلک موري چې دا تبلیغ والا چرته کوم جمعات تلار شي کنه اعلانو کی چالک تاسو کې نه د دین یو څو خبرې بکیږي نو نه هغه دې چې کېړه یالیو الکه چا پتو پويستي کپتوره چاواله کغل درغلی دی ټینګ سچل سبلا در باندې او سچ تختی خو کینه یو 15 منټه دا بیا مسلمانی اولیاء با وی چې د یار خبره د شیطان د خلینم فن کوي کنه کوي د کم خوږی را باندې لګي چې څوک خبره د جانان را تکوي ا تبلیغ والا بتوي چې الله د سی ویلي نو کپا الله ته عاشقي نو تبلیغ والا هم د خدای بنده دی خو تا نه بزیات خرابي تب بزرګي تب ولی دا به پلیتی استاد یار نو ملي له خورته کینه وای را کور دی وران شاه بیړی دی غر کا شاه استاد یار نو ملي د جناب محمد رسول الله نو ملي کمی خبری را یادیږي پیغمبر ویل چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله وی جنت ته بزي ابو ذر پیغمبر ته وی چې وین زنا وین سرق یا رسول الله که زنا او غلا کړي جنت ته بزي پیغمبر وی چې وین زنا وین سرق که زنا او غلا کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی جنت ته بزي درې ځله ابو ذر دا خبره تکرار کړه په څلورم ځل پیغمبر ورته وی چې وان رغم عن ابي ذر کدا ابو ذر پوزه په خاورو ککړیږي دا سره به جنت ته ځي کستا کو وانیږي په غوسه شو هغه صحابي ته ابو ذر به دا روایت چې څوخ کې صحابه ته کولو نو دا وان رغم ټکه بین پکې وي نو صحابه وته چې دا خو پیغمبر د تخیری کړی دي کنه الله بندا دا ټکه پکې مو وای هغه ورتوی بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نے کو گفتی جواب تلخ میز بدلب لال شکر خارا دا خیستا خلینا تریخ جوابم خوند کئی دا خیستا خلینا خیریم خوند کئی دا خیستا خلینا کنزلیم خوند کئی و دا پیغمبر نا خیستا خلد چاوا نو تکینه یو سات استاد معشوقی او استاد محبوب نو مالی کنا د بزرگ جمیل زویا جمعه تراغله اسمان دی په ګټو وشتو ما خود دا خلکونه په ایمان درته چې بڑا تور دی بالکل مایوس شو مایوس اوس راته ساری او ټلیفونو ما خام نرستو سمره ټیم دی ما ورته مال یو غنټو 15 منټ ما ته نه یارا دای مونږ استادان خو یې چې دورا ټیم دا لکه چاو داس کې مالنه وچ نه یارا ته لک سوچ وکا او دا قوم دی او دا خلق دی چې تمره نه پوي ما خام نرستو چې ما خام روخیږي دومره سات پورې د ما خام موز وغیرہ کیږي چې سو پوری دی طرف ته دا سپینواله نه غایب شي او دا سپینواله یو نیمه غنټه پس غایب کی نو ما خام نرستو به یو نیمه غنټه انتظار اذان تم کې او روجما توله شی او منظم کوله شی او ارس کوله نو ما ته وی چې نه مولانا ستلک سوچو کا مونږ استادان خدای شي مالستا استادان دی خدای په خړ سیلابي او مسله داسې ده نو د دې وجه نه عزیزانو هر څه ختم دي اس بني كل من عليها فان باقی بسي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف استاد خدای ذات به باقی هر څه فنا یا اسنو خدای وو یا به اسنی او خدای به ټیک شو بیا به را پاسي او را جوړ بدی او ځان ته به مقام کوي وای تعالی ما 10 کال عمر در کړو شپه ته کال در کړو
ما سره دې پکې څومره موده یارانه کړې ده بس لنډه خبره ده لوی حساب کتاب وګوره دغه چې ما سره دې څه معامله وه زما یار وي که د بل چا یار وي بس دغه لنډه خبره کوم څه به وایي نن تاسو مونږ په چا مین یو په ښځو مین یو په بچو مین یو په دولت مین یو په اقتدار مین یو په غلو مین یو په ډاکو مین یو په بایسکوپونو مین یو په جوارو مین یو بس چرته آرام توب او شیطانت چې دی مونږ پې مین مونږ خدای ته څه وایي خدای به وایي لنډه خبره کوه په چا مین وي یا الله ته پوه نو زه چا په چا مین وي هغې پسې ګرځه چې اوس اخلاص کړي نو عزیزانو ایس بم نه د خدای ذات به وي ایس بم په کار نه راځي صرف هغه ذات بم په کار راځي مور پلار خزا بچی لونا دنیا دولت هر څه به ختم شي یو خدای سره به واسطه نو یو خدای سره رابطه او تعلق جوړ کړي نو اله به کار کیږي کینی کار نه کی قسم په خدای کوش تباہ بشي غرق بشي جاړي به پوینو څوک بم خلاصولې نشي عزیزانو بس آخري خبره واورئ اما شمانو چې څو وخت ابو جہل تداوی چې شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ برنا ابو جہل ورته گزار کوي تاسو دوی زیوي ولله گزار خود تکوا مونږ دوی او ته یوازې بیا به دی ګیلې پزړه چې ابو جہل تور روچته کا یو ماشوم ورته لاندې نه د داس پیټه پرانیسته شوی دا دور پس سر راټیټ کو چې سر راټیټ کو د یو ماشوم ورته لاس جوړ شو په سره ولا سټي ولا تورا کې خو الله اکبر کورا او غردور الله چراوی غردور عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ پمن دراغه ابو جهل ته په سینه کې ناس او تورې ورته ونی ول څنګه وای که سارمان دی وی پزړه ابو جهل ورته وی چې نور مې سارمان نشته خو د نامې جامې سړی ما سر مې وړو کې ده نو دا مرای مې لګه خکته غوسه کچي سر ته مې خلک ګوري چې غټ ښکاري د بدر میدان دی زرګونه فوج ولاړ دی او ابو جهل نه سر قلم د مازیګر ټیم دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه د بدر په میدان باندې ودرول قران کې څه وایي ولقد نصركم الله ببدر وانتم ذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ما ستاسو امدادو کو د بدر په میدان کې تاسو ذلیل وای خوار وای بے کسب بے وسه وای خایګي چې زما شکریا ادا کړ او امداد به تاسو څنګه وکړو ب5000 من الملائکه منزلین 15000 ملائکه می د بدر میدان ته درولې غلې زیارت او سپین پټکی به په سرو سړی به په نظر نه راتلو د کافر نه بسر قلم کې عزیزانو کوم قومونه چې خدای ته ځان وسپاري اسمان نه داغه امداد کی نن د اسمان امداد په پاکستان بند تاسو ګوري سال دی دیو جنا روجی دی الله پاک دې په خیر تیری کی او توفیق دې په خدای د خپل عبادت راکړي خو نور ټول عبادتونه ګوره یو طرف ته او یوازې الله ګوره وبل سنا اول یا اخر ظاهر باطن سترګې به بل شي نه ګوري غوګونه به بل شي نه اوري نو خدای دې ماته او تاسو ټول ته دا توفیق درکړي اوس مانځنه پس بم یو لس منټه کې نه تا د کوټې چې کوم جمعات راغلی دی دا اوس وګوره کوټې نه راغلي په دې جمعاتونو کې در په در ګرځي او د خدای د دین په خلکو پسې ګرځي د کوټې دام بني آدم دي دام خلق دې ته لږ سوچ وکړي د دې څه پسې راغلي سبا به دا کوټې نه بالا مڼې ته چې راځي مونږ نه به څه غواړي هلکه کوټې والا به مونږ نه څه غواړي بالا مڼې خېلو نه اوټ برانه غواړي چنده برانه غواړي پیسې برانه غواړي روټۍ برانه غواړي چای برانه غواړي څه برانه غواړي د کوټې نه راغلي دي ستا په جومات کې د الله دعوت درکول دا ظلمي الکانو ګورئ
دی ګیرو ته وګورئ، پټکو ته وګورئ، شکلونو ته وګورئ، خبرو ته وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه څه شکل جوړ شي، او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه څه شکل جوړ شي. دا سیده کنه په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري، د دوی د شکل ته وګوره، سرونو ته وګوره، پلار اتلو ته وګوره، خبرو ته وګوره. ویم د جنډه بازاري جړاګان او کنجران به دې هیر شي چې د دوی د شکلونو ته وګوره. یو ته چې ګورې د اجرا او د کنجر شکل به درته په مخه راځي، د چا شکل چې د فرشتو په شان